د امنیتي مسؤلینو له لوري د ښې حکومتولۍ غوره خدماتو د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنې هڅې د قلیزال ولسوالۍ امنیتي چارواکي په تیرو شپږو میاشتو کې د خلکو 192 عریضو ته د رسیدنې او د حل او فصل خبر ورکوي. موږ د دې ولسوالۍ ټولو شریفو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه شپه او ورځ تاسو د وسا او آرامه ژوند لپاره هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د خلکو عریضو او ستونزو ته د پولیسو له لوري پر وخت رسیدنې خوښي څرګندوي او زیاتوي چې امنیتي مسؤلین د دوی غوښتنو ته تل رسیدنه کړې ده. دامی حکومتداریش حق هر کس به شکل یک ترازو واری ما او را طول میکنه، حق هر کس برشان میرسانه. بعد ما مردم از او خاطر بسیار خوشبین هستیم از این دولت اسلامی. بسیار از روی قانون شرعی بر خود قتل مردم میکنه. کدام ظلم ظالمانه نیست. ما خو ظلم ندیدیم. د قلیزال ولسوالۍ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د خلکو ستونزو ته د رسیدنې خبره کوي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته هیواد کې د خلکو ستونزو او غوښتنو ته پر وخت رسیدنه کیږي.